موږ د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ نواباد کلي کې یو او دا کلي تاسې ګورئ چې ویران د زلزلې وران کړی ټول کورونه یې په بل مخ پراته دي خلک یې په خیمو کې ژوند کوي نو احساس خیریه مؤسسې د یو قرارداد په اساس باندې د هغو بنیادونو او کومک رسانو جهتونو لوري چې په امریکا او په انګلستان کې دي د هغوی په فنډ او کومک باندې به انشاءالله موږ دا کلی جوړوو دلته به 15 کوره جوړیږي او دې تر څنګ به دوی ته یو مسجد جوړوو موږ دې کار ته ادامه ورکوو په نورو کلیو کې به هم انشاءالله چې موږ کورونه جوړوو خو دا به ستاسې په مالي مرسته باندې تاسو د خپل مال د خپل دارایي او د خپل شتمنۍ یو برخه احساس خیریه مؤسسې ته راوستوئ تر څو موږ دغو زلزله ځپلو هېوادوالو ته په باندې کورونه جوړ کړو او زه فکر کوم چې که موږ 15 نفره سره لاس یو کړو 500 ډالر هم چې ورکړو یعنې یو څه هم که 500 ډالر شي نو موږ کولی شو 15 نفره یو کور ته سرپناه جوړ کړو یو کور په ستندرد او معیاري بڼه باندې چې دلته د ښارسازۍ یا د ښار جوړونې د ریاست لخوا کوم دغه ورکړل شوی د نقشه هغې مطابق باندې به کوو نو په ټولو هېوادوالو دلته دي او که بهر دي اواز غږ کوو چې تاسې د نورو کورونو په جوړولو کې له احساس خیریه مؤسسې سره همکار شئ کومک ستاسې کار زمونږ انشاءالله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته